سلامونه دوستانو ته د روغ او جوړ بوی ډیری دوستان هم دغه پوښتنه کوي دوستان وایي چې زموږ لمبر چې دی هغه دا ډول بین شوی دی دوستانو دا ډول بلاک شوی دی د واتساپ کمپنۍ لخوا څنګه دغه لمبر دوستانو موږ تاسو خلاصولی شو چې هغه موږ تاسو خلاص کو وایي ډیر کار مې پسې بند دی ډیری دوستان موږ ته میسیجونه کوي او لمبر یې رالیږي چې څنګه دغه لمبر خلاص کو تاسو دغه لمبر او د خلاص کړئ دوستانو تاسو لپاره زه یوه داسې اسانه طریقه ښیم چې په ډیرې اسانۍ سره تاسو وکولی شئ دغه واتساپ لمبر چې دی هغه بالکل دوستانو تاسو خلاص کړئ خپل عادي خلا ته دوستانو راولئ نو څنګه کولی شو دغه دوستانو دغه ستونزه حل کو او دغه واتساپ دوستانو جوړ کو د دې لپاره څه ضرورت دی دوستانو نو د دې لپاره به تاسو لومړی راشئ خپل هغه واتساپ لمبر ته چې کوم لمبر تاسو غواړئ هغه دوستانو خلاص کړئ مثلا زه راځم دغه واتساپ د دوستانو په دې باندې هم داسې دوستانو کلیک داسې ګوته به پرې ونیسئ او کله مو چې پرې ونیوئ را به شئ دغه اپ انفو برخې ته په دې باندې مو داسې کلیک واخلئ کله مو چې په دې باندې کلیک واخیستلو دوستانو او بیا به راشئ سټوریج برخې ته دوستانو دغه سټوریج برخه تاسو وینئ په سټوریج باندې چې کله کلیک واخیست دغه به راشئ کلیر چیک کوئ او د دې تر څنګ مینیج سټوریج به هم دوستانو تاسو کلیک کوئ دغه دوستانو په واتساپ کې فکر کوم نه کیږي او له هغې وروسته به تاسو لاړ شئ خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ صرف کلیر چیک چې ووهئ او را به شئ موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ ما تاسو لپاره وړاندې هم د دې په اړه طریقې دوستانو په خپل چینل کې نشر کړي چې هم بهترینه طریقې وي خو دا یوه بله دوستانو نوې طریقه ده له ټولو بهترینه طریقه ده چې په دغې طریقې سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ را به شئ په سرچ برخه کې به دوستانو تاسو ولیکئ چې سپورټ دوستانو واتساپ کله مو چې دغه ولیکلو را به شئ په دغه کانټاکټ واتساپ باندې به کلیک ورته واخلئ کله مو چې په دې دوستانو تاسو کلیک ورته واخیستلو لږ موږ تاسو منتظر کېږو ښه دغه ډول صفحه به تاسو دوستانو راوازه شي راخلاصه به شي را به شئ دغه درې خطونه تاسو وینئ په دغه درې خطونو به تاسو داسې کلیک دوستانو واخلئ او په دغه برخه کې موږ تاسو ته بیا ډېرې اپشنې دوستانو دوی راکوي چې راځو موږ تاسو صرف کار چې دی هغه د هیلپ سنټر سره دی دوستانو نو راځو په دغه هیلپ سنټر باندې کلیک ورته اخلو کله مو چې په هیلپ سنټر باندې کلیک واخیستلو دوستانو لاندې داسې پکې راځو موږ تاسو لاندې موږ تاسو ته یو اپشن دی هغه اوس پیدا کوو زه به ستاسو دغه اپشن دوستانو اوس په واضح ډول وښیم ښه دغه اپشن دوستانو تاسو ته ښکاري ښه دوستانو دغه د بین اکاونټ کوم اپشن چې دی دوستانو دغه باندې هم تاسو کلیک ورته واخلئ کله مو چې په دې باندې کلیک واخیست لږ موږ تاسو دوستانو منتظر کېږو په دې برخه کې بیا موږ تاسو دوستانو لاندې برخې ته راځو کله چې موږ تاسو لاندې برخې ته دوستانو راغلو په دغه برخه کې موږ تاسو راځو په دغه نو باندې کلیک اخلو دوستانو دغه ستاسو څه ښکاري دغه نو په دې باندې مو چې کله کلیک واخیستلو په دې کې موږ تاسو ته بیا یو درې اپشنونه دوستانو راکوي چې په دې کې هم تاسو باید غلط نه شئ راځو دغه دوهم اپشن تاسو وینئ دوستانو دغه دوهم اپشن باندې کلیک اخلو کله مو چې په دې کلیک واخیست راځو دغه سلیکټ باندې دوستانو موږ تاسو کلیک اخلو او په دغه ځای کې موږ دوی ته یو اپلای کوو دوستانو د اپلای لپاره ستاسو ضرورت دی هغه لیکنه چې ستاسو لپاره ما تیاره کړې دی د ویډیو په ډسکرپشن کې لینګ شته دی دوستانو په هغه لینګ باندې تاسو کلیک واخلئ کله مو چې په هغه لینګ باندې کلیک واخلئ تاسو به ډایرکټ زموږ ټلیګرام چینل ته بوځي او کله مو چې ټلیګرام چینل ته دوستانو راغلی او هلته ټلیګرام چینل در سره جوین هم کوئ دوستانو او هغه لیکنه دوستانو تاسو در سره کپي هم کوئ او بیا راشئ په دغه ځای کې ورته پیسټ کوئ دوستانو کله چې تاسو لیکنه راواخیستله او را به شئ په دغه ځای کې په دغه لیکنه چې کومه دی دوستانو دغه ورته پیسټ کوئ کله مو چې لیکنه دوستانو پیسټ کړه دغه برخه تاسو ته راځي دغه برخه کې به اوس موږ تاسو څه کوو په دغه برخه کې تاسو راشئ خپل هغه شماره به ولیکئ ښه لومړی به راشئ مثلا تاسو د کوم هیواد نه یې د همغه هیواد کوډ به ولیکئ کوم هیواد کې دوستانو تاسو اوسیږئ د همغه هیواد کوډ به ولیکئ او بیا به دوستانو راشئ همغه هیواد شماره به ور دننه کوئ هغه صفر به ترې لرې کوئ نوره به شماره دوستانو تاسو ور داخله کوئ او شماره مو چې کله دوستانو تاسو ورکړه اوس به په دغه برخه کې دوستانو تاسو بیا څه وکئ دغه شماره به داسې راکاپي کوئ او کله مو چې دغه شماره دوستانو داسې راکاپي کړه دغه شماره مو چې کله دوستانو تاسو کاپي کړه او را به شئ په دغه لاندې برخه کې به هم دغه شماره تاسو ورته واچوئ
کله مو چې ورته واچوله رابشئ په کنټري کې به دوستانو تاسو هغه هیواد ورته ولیکئ چې په کوم هیواد کې تاسو دوستانو اوسیږئ او په دغه برخه کې دوستانو تاسو ته دغه هغه راځي ډیوایس ټایپ یې راځي او کوم موبایل تاسو استعمالوئ مثلا وټساپ ډیسکټاپ کې استعمالوئ یا په یا د دې ترڅنګ په لپټاپ کې د دې ترڅنګ تاسو دغه یعنی مثلا په کمپیوټر کې استعمالوئ یا په انډرایډ موبایل کې استعمالوئ یا په آیفون کې استعمالوئ په هر موبایل کې چې وي خو مثلا انډرایډ موبایل دوستانو اکثره دغه دوستان یې په انډرایډ موبایلونو کې استعمالوي. کله مو چې دوستانو دغه مو ورته ولیکل په دغه برخه کې زمونږ کار چې دی هغه دوستانو اوس خلاصولو. ښه دوستانو هر څه مونږ ورته ولیکل همدغه ځای کې راځو په دغه سبمیټ آپشن باندې دوستانو کلیک اخلو. کله مو چې وایسته دوستانو مونږ تاسو نو دغه دوستانو مونږ تاسو ته وټساپ تقریبا په 4 ساعتونو کې یا په اتومات ډول دوستانو دغه بالکل 100% جوړیږي. دغه یو شماره چې دوستانو دا ماته بل ملګري را لېږلې وه په همدې خاطر باندې اوس ماته بیا پته نه لګېږي ځکه چې دغه ملګري راته لګلې وه ویل چې دغه ماته خلاصه که نو ما هم تاسو لپاره ویډیو په جوړه کړه دوستانو چې څنګه خلاصولی شو. تاسو کولی شئ خپلې شمارې په خپله دوستانو خلاصې کړئ او د وټساپ بین شمارې چې وي هغه دوستانو تاسو یا پینډینګ کې وي هم مکمل تاسو دوستانو دغه شمارې چې وي جوړې کړئ. نو په ډېر اسانۍ سره دوستانو کولی شئ ویډیو تر همدې ځایه که خوښ مو وي لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. که داسې نوره ویډیوګانې دوستانو غواړئ نو زموږ چینل هر وخت وڅارئ او زموږ در سره ویډیوګانې در سره لایک کوئ سبسکرایب مه کوئ تر څو موږ دا ډول نور ګټورې ویډیوګانې هم ستاسو لپاره دوستانو راوړو او ستاسو په خدمت کې حاضري کوو. نو تر بیا چې زه به حاضرېږم تاسو په لوی اړخ سپارم ښه وخت ولرئ.